طالب ته زموږ دا خواست دی ملا ته زموږ دا خواست دی چې اوس هېڅوک نه دي پاتې نه روسیان شته نه امریکایان شته پر شي دلاله وو کښېنئ شپږ میاشتې اوربند اعلان کړئ لویه جرګه راوغواړئ ګرد افغان در وبولئ شریک کړئ عقل سره شریک کړئ پوه شریک کړئ که موږ در ګډوئ موږ در ګډ کړئ یو د شپږ میاشتو امن جوړ کړئ بیا انتخابات وکړئ مولوي صاحب که ته پر خلکو ګران یې ووټ به درکړي که اشرف غني پر خلکو ګران ووټ به ورکړي که ته یې ورته نه کړې در بل چاته یې ورکړي د ووټ په ذریعه یو نوی افغانستان جمهوري افغانستان د افغانانو په خپل لاس کې افغانستان افغانان بل قسم خلک دي زه به د خپل مړ ته خواست کوم سخت خبرې نه کوم بابا تعالی خو سخت وږی دی بل ملګري سخت وږی دی وسړی و خدای ته وګوره پر افغانستان دنیا ستړې شوه افغانستان د وطن مینه په شیدو کې راودلې دا نواب صاحب چې وویل چې پنځه طالبان مو پښې د پلاستیک دی ګرد افغانستان داسې کور نه دی پاته چې په هغه کې یتیم نشته داسې کور نه دی پاته چې ښځه یې نه ده ورکه داسې کور نه دی پاته چې کونډه نه ده پکښې معنا دا چې افغانان پر خپل وطن باندې مین خلک دي و پاکستان هم خدای ته وګوره چینیان په سترګې شو روسیان په سترګې داسې څوک نه دی پاته چې په افغانستان کې نه دي مړه د ګرد براعظمونو خلک مړه دي دا اقوام متحده د سکیورټي کونسل د چین د روس د امریکې د برطانیې د فرانس د دې ګردو بچیان مړه دي دا ګرد په ستړي شو اوس زموږ نخته پهلوانه اوس زموږ نخته پهلوانه په خدای چې د مور نوم در صحیح دا پرېږده دا بچیله افغانستان باندې کار نه لره دا د غالبوز ګرمینای دی دا د غالبوز ګرمینای دی په دې ګوتې مه ووه ته خو د خیر په غونډۍ ناست یې خپل لاس یې په خوله کې ورکړی دی ته چې وزه دا جنګ کولی شي موږ دا ملک ماتول نه غواړو موږ دا باندې اخیستي یو د افغانستان څخه که پاکستان ایران لاس ونه کاږي دلته به داسې د اور لمبې بندې شي نه به دا د پاکستان جنډه وي نه به د ایران دا وي خدای خبر څه به د پېښېږي خدای خبر څه کار